د کهنه شربات د یوې بوډۍ ښځې نه کېږي کومه چې د ډېر وخت راسې په خپل کور کې مړه پرته وي. هغه به په دغه کور کې بالکل یوازې اوسېدله، نه یې بچي وو او نه یې څه رشته دار وو چې کوم د دې څه خبر اخیستلی وو. دې سره په کور کې صرف او صرف خپله پیشو اوسېدله، کومه چې به هره ورځ د خپلې مالکې خواله راتلله او میو به یې ورته کول. په دې سوچ باندې چې ګینې دا اوده ده، د هغې په موبایل باندې به بار رنګونه راتلل، کیدای شي د کمپنیانو د اړخه او یا د بیلونو د داخلولو دپاره. خو د بدقسمتۍ نه هغوی له د جواب د ورکولو دپاره په دغه ځای کې څوک هم موجود نو. اوس موږ په دې ښار کې یو بینک وینو چېرته کې چې سیم نومې یو نوی نوکر لا په بینک کې خپلو ملګرو پارټي را جوړه کړي. په دغه بینک کې به پیټ نومې یو ځوان هلک هم کار کو، کوم چې به خپل کار سري خپل مشر د ټام هم خیال ساته، ولې چې ټام یو زوړ نوکر و. اوس په نوو کمپیوټرو باندې نه پوهېده. ټام به د خپله کمزوري د هر چا نه پټه ساتله، دې د وجې هغه به خپل کشر پیټ له زیاتې پیسې هم ورکولې دې دپاره چې هسې نه دې چاته زما دا راز ونه وایي. پیټ به بار د په خندا کې ویل چې زړو خلکو دپاره کمپیوټر چلول د حد نه سیوا مشکل کار دی. بل خوا هم په دغه بینک کې سیم نومې نوکر خپل د بینک منیجر ورته په جړا کې منتونه کوي. هغه ورته وایي تاسو صرف او صرف په دې خبره باندې ما د بینک وباسئ چې ما د کمپیوټر په تیزۍ سره د چلولو تل نه راځي. زه خو د ډېر وخت راسې په دې بینک کې کار کوم، ما خو خپله ټوله ځواني دې ته وقف کړې ده. تاسو ما سل وباسئ، زه به زر ته زر دا چل زده کړم. تاسو مهرباني وکړئ ما د بینک مو وباسئ. که په دې عمر کې زه دا څو باسلم نو زه به د خپل کور دا خرڅه څنګه برداشت کوم. خو وټ په ده باندې زړه د خفه کولو په ځای باندې صفا انکار ورته وکړي. زه په دې کې څه هم نشم کولی، ولې چې ما ته د تیزو کسانو ضرورت دی. په دې سره سیم په دومره غوسه کې راشي چې خپل بیګ راوچت کړي او د بینک ټي وي له یې راولي او په تلو کې خپل ملګری ټام هم خبردار کړي چې ورځ زما غونته کتاب هم وباسي، خو صرف هغوی په تا باندې فلحال له خپل کار وباسي. د ټام یو وړوکی او خوشحاله خاندان و. دا په خاندان کې د ده لور چې کومې نوم اسنو و او د ده ښځه وه. د ټولو به په خوشحالۍ سره یې ژوند کو، او ولې چې د ده لور اسنو د دوی د واده د ډېرې مودې پس پیدا شوې وه. دې د وجې ده او ښځې به یې ورسره د حد نه سیوا مینه کوله. د هغې مور دا غوښتل چې د خپله لور د دې ښار د ټولو نه په بهترین سکول کې داخله کړمه چې هلته کې دوی ته سبق سري ښه سهولتونه هم ورکړل شي. خو په هغې سکول کې داخله دومره اسانه نه وه. په هغې سکول کې د ماشومانو د داخلولو دپاره د حد نه سیوا ګران شرطونه ولاول به په ایډوانس کې ورسره په لکو روپۍ جمع کولې او بیا میاشت په میاشت فیسونه به یې بیل ورکول. خو ښځې یې دې ته نه کتل چې خاوند مې د مخکې نه د کور او د ګاډو په قسطونو کې راګیر دی. په سبا باندې ټام د ښار د ټولو نه غټ سکول ته د لور د داخلې د خبرې د کولو دپاره لاړ شي چې په هغه ځای کې د ملاقات خپل ملګري پیټ سره هم وشي، کوم چې څه د بینک د کار په سلسله کې دغلته کې راغلی و. خو د سکول په لیدو سره حیرانه و چې اخر دا سکول دی او که نه دنیا د ټولو نه بهترین هوټل. ټام په دغه ځای کې پیټ ته وایي ویته ده لږ معلومات وکړه چې باقي مور او پلاران په ایډوانس کې د سکول دپاره څومره پیسې ادا کوي چې پته ورته ولګي چې 15 لکه روپۍ، څوک 7 لکه روپۍ او څوک 10 لکو پورې. خو د سکول والا په دغه پیسو کې 1 روپۍ هم جاته نه کموي. د دې هر څه د پاسه د ده لور اسنو ته یوه خاص قسمه بیماري هم وه، د کوم د وجې چې مور او پلار به بار ډاکټر له بوتلله. د هغې د علاج او د نور د خرچو په لیدو سره ټام د خپلې ښځې د پوهولو کوشش وکړي چې دا سکول زموږ دپاره د حد نه سیوا ګران دی، راځه چې چېرته به بل سکول کې داخله کړو. خو د هغه ښځه په خبره د پوهېدو واره نه وي. هغه ورته بار دا خبره کوي وي که هر څه وشي او که دې دپاره موږ له هر څه کول وي موږ به هم په دې سکول کې داخله وو. موږ له به زر تر زره د پیسو بندوبست کول پکار چې په دې سره بېبسه ټام ورته وایي وي ته غم مه کوه، زه به څوک ته بې فکره اوسه. بلخوا د پیټ تره وفات شوی او د هغه د مرګ نه پس دغه کور ته بلها بدماشان راغلي، ولې چې د ده تره د بلها خلکو نه په سود باندې پیسې راغستلې وې. پیټ او د هغه د تره زوی دا ټول منظر په خپله باندې کته، خو څه هم نشو کولی. هغه بدماشان لا تلي نه چې د هغې د پاسه د بل بدماشانو ګروپ دغلته کې راورسي. په دې سره د پیټ ذهن ته یو خیال راشي چې کیدای شي زما تره څه ناڅه پیسې په بینک کې جمع کړي وي. په سبا باندې پیټ چې څنګه بینک ته لاړ شي او هغلته کې د تره اکاونټونه چک کړي نو په هغې کې ورته 1 روپۍ هم میلو نه شي. خو البته یو داسې اکاونټ ورته په نظر راشي د کوم په لیدو سره چې د سترګې کولو پاتې شي. هغه اکاونټ د هغې بوډۍ ښځې کومه چې مړه شوې وه. د هغې په اکاونټ کې تقریبا 19 کروړه روپۍ وې او د حیرانتیا خبره پکې دا وه چې په تېرو 2 کالو کې د هغې اکاونټ نه 1 روپۍ وتلې وه او نه ورته راغلې وه. دې په لیدو سره د پیټ ذهن ته د یوې خطرناکې منصوبې خیال راشي. د شپې په وخت کې ټام چې څنګه په بینک کې خپل کار ختم کړي او کور ته تلو والی ناڅاپه د ده منیجر وډ دغلته کې راشي او د له یو نوی فایل ورکړي. ورسره دا ورته هم ووایي دا د یو قرض معامله ده، دا را لږ پاس که زما یو ضروري کار دی، ما له به زر تر زره تک پکار. د ده منیجر وډ داسې انسان و چې بینک له ترقي ورکول هم غوښتل او په خپله باندې بیکار هم نه کو. ټام د هغه د کار په مکمل کولو کې لګیا شي چې سبق پس پیډ هم دغلته کې راشي او چې څنګه د دوی د منیجر د وډ
پروفایل ته پام وکړي نو دته په مزه غونډه کې وایي دا کار ته ماته داسې ټیک غونډه کې نه ښکاري ماته خو داسې لګي چې بوټ د قسته دا کار تا ته پرېښودو درې دپاره چې سبا یې په دې کې څه مسلې روزي نو ټول په ټوله الزام ستا په سر باندې راشي ولې چې اخره کې دستخط خو به په خپله باندې ته په دې کې او بیا په دې خبرو کې هغه ته دا هم وایي داسې خلک اکثر د خپلې طریقې دپاره د بړو خلکو استعمال کوي او ما خو داسې اورېدلي دي چې په دې کال کې موږ له زیاتې پیسې هم نه راکړې کېږي په دې خبرو کې هغه د خپلې تنخواه خبرې شروع کړي په دې دومره لږه تنخواه کې به تا اخر د خپلې لور ته داخله څنګه کې ما ته خو نن یو داسې اکاونټ میلاو شوی دی کوم چې 2 کالو راسې بند دی او تقریبا 18 کروڑ روپۍ پکې پرتې دي 2 کالو شو چې نه ترنه پیسې وتلي دي او نه ورته راغلي دي ما ته خو داسې لګي چې دې مالک مړه شوې ده که چېرې موږ د هغې نه لږې پیسې روباسو نو چاته به څه پته ولګي موږ له خو په ځان باندې هم سوچ کول پکار دي که نه یوازې د منیجر کارونه خو نه دي په دې سره ایماندار ټوم د مخ سرې په غوسه کې راشي او دې خبردار کړي وي ما سره د 2 نمبرو خبرې بیا چرته ونه کړي ګنې دی نوکری نه به دې وباسم خو پیټ په خبره باندې پوهه کړي چې زه هسې هم دا کار په خپله باندې نشم کولی ته چې په دې کوم عهده باندې دا کار صرف ته کولی شي زما خو بس صرف دا خیال و چې 2-3 کالو راسې دې نه پیسې نه دي ویستلی شوي کیدای شي ښځه مړه شوې نه وي دې خبره کوي چې په دې کې ناڅاپه دوی په بینک کې درز غوبل شروع شي دوی چې څنګه بار ته روزي نو ویني چې د سیم لاش ښکته په ځمکه باندې پروت دی ولې چې د نوکرۍ د غم د لاسه هغه خودکشي کړې وه دې منظر په لیدو سره د ټوم او د پیټ په مره کې لاړې وچې شي د سیم په جنازه کې شرکت وکړي او دې نه پس ټوم سره د خپل کور غم پیدا شي په سبا باندې ټوم چې څنګه واپس خپل دفتر ته راشي او هغه اکاونټ په خپله باندې چک کړي نو د هغې د اکاونټ د مشر نوم وي مس چیت او په هغې کې د موجودو پیسو په لیدو سره د خپلو نه ځمکه وتښتي د دومره ډېرو پیسو په لیدو سره هغه په خپل لالچ باندې قابو ونه کړلی شي او هغه اکاونټ واپس اکټیویټ کړي هغه پیټ ته وایي وي صرف 2000 روپۍ به ترې روباسو که ډېرې ترې روباسو نو په دې سره به د بوټ را باندې شک پیدا شي پیټ ترې نه صرف او صرف 2000 روپۍ روباسي او د شپې په وخت کې په هغې باندې شراب او څه ده خوراک سامان پرې راوړي په دغه شپه باندې هغه ورته په خندا کې وایي صرف په 10,000 روپۍ باندې څه کېږي که دغه 2000 روپۍ موږ هره ورځ روباسو په دې کې خو موږ بوډاګان شو خو هغه پیسې به ختمې نه شي ما خو بله ورځ د خپل منیجر د بوټ کمپیوټر چک کوو په هغې کې مې تا نمبرو ته پام شو کومې چې د حج نه سیوا کمې وي د کوم چې دا مطلب شو چې تا منیجر هر وخت د بینک ویستلی شي په سبا باندې ټوم چې څنګه د خپل منیجر د بوټ میسجونه چک کړي نو واقعي په هغې کې د پیسو د ویستلو میسج هغه ته راغلی و هغه د مغز سره هغه ټول میسجونه ډیلیټ کړي او بیا پیټ ته د میچیټ د اکاونټ نه 40 لکو د روباسلو دپاره ووایي په دې وخت کې هم په دې ښار کې یو لوی بزنسمین او بدماش د خپل خاص کس سره یو کس په خپل ګاډي کې یو خوشي ځای ته راولي هغه کس د قرضدار او د ته مسلسل منتونه کول بیا اوس ما سره پیسې نشته در به کم دله خو بزنسمین چې څنګه خپل کس ته اشاره وکړي هغه د مغز سره هم په دغه ځای کې ختم کړي بیا ثبوت د ختمولو دپاره دغه لاش ته اور ورته کړي په تلو کې هغه بزنسمین خپل ګاډ خیم ته ووایي یو څو کاله مخکې یوې نوکرې زمانه 18 کروڑه روپۍ پټې کړلې او پټه شوې ده او ما ته خو بله ورځ دا پته ولګېدله چې هغه لا مړه شوې ده او هغه پیسې ټول په ټول هغې د خپل بینک په اکاونټ کې ایښودلي دي زما په معلوماتو کې دا هم راغلي دي چې د هغې یوه لور ته او صرف اوس هغه دغه پیسې روباسلي شي دې په اورېدلو سره د خیم په زړه کې لالچ را پیدا شي داسې لالچ چې هغه هم په هغه ځنګل کې خپل مالک هم ووژني او لاش ته ورله اور ورته کړي بل خوا پیټ په هغې روباسلو پیسو کې څه ناڅه پیسې خپل د تره زوی له هم ورکړي او ورته ووایي د لږې غونته کې پیسې واخله دا ما ته ستا د پلار په اکاونټ کې میلاو شي ټام هم خپلې نیمې پیسې کور ته راوړي دا ښځه ده ته وایي نن زما د لور د سکول په داخله کې اخري تاریخ دی ټوم ورته وایي ما ته یاد دي دې نه پس ښځه ورته وایي د هغې داخله به په 1.5 کروڑ روپۍ باندې کېږي او در روان 12 کاله پورې ته به مسلسل دا خرچه برداشت کړې د هغې دپاره به ته نه بیمارۍ ته جوټې کړې نه به د سکار دپاره جوټې کړې او نه به دا نوکري پرېږدې بل طرف ته پیټ سره چې کومې پیسې پاتې شوې وې هغه دغه پیسې یو خوشي ځای ته یوسي چېرته کې چې سیک نومې بدماش پوسېده بله چې یو څو ورځې مخکې د هغه د ټول نه قیمتي ګاډۍ وښلې و اوس هغه به د نه په زوره باندې دغه پیسې غوښتلې پیټ هغه له 2 لکه روپۍ ورکړي په دې خبره باندې بې زما ستا حساب برابر شو خو دغه کسان د هغه په وښلو باندې شروع واچي یو ورته وایي د دې خو انجن هم خراب شوی دی په دې سره دی ورته وایي ما خو ګاډۍ د شاته اړخه وښلې د دې د انجن سره سویمه ده خو په دې وخت کې هغوی د ده نه موبایل واخلي او ټوم ته پرنګ میلاو کړي پیټ په یې یره کې ټوم ته وایي ما له 10 لکه روپۍ پکار دي زه په ډېر غټ مصیبت کې یم چې ټوم ورته انکار وکړي په دې خبره باندې وي که موږ ډېرې پیسې روباسلې نو په دې سره به ګیر شو په سبا باندې ټوم په قیمتي سکول کې د لور داخله وکړي او چې څنګه واپس راځي په دې وخت کې سړک په غاړه باندې د هغه یوې غریبې جینۍ ته پام شي دې هغې ته وایي زه ستا په نوم باندې یو اکاونټ کولا بخل غواړم او په بدل کې به زه تاله 10,000 روپۍ درکړم په دې سره هغه جینۍ رضا شي او د اکاونټ د کولا بخلو نه پس ټوم د تمانچې په زور باندې دغه ځای نه په منډه
منډه کی په دې خبره باندې وی کچره ته د خپل اکاونټ نه 1 روپۍ هم روباسله نو انجام بیا ته معلوم دی ټوم د میچې د اکاونټ نه د نه سیوا پیسې روباسي او هغه هم د جنې په اکاونټ باندې او دغه په نوم باندې د پاره وی کچره ګیریږي نو هغه به ګیریږي خو ناڅاپه یو څو غنټې پس هغه ته په موبایل باندې اطلاع ملو شي چې هغه جنې ټول په ټوله پیسې روباسلې په دې سره ټوم په خپل سترګو باندې یقین نه راځي چې دې را سره لا کومه لوبه وکړه په دې سره هغه په غوسه کې هماغه علاقې ته لاړ چې چېرته کې چې ورته هغه جنې ملو شي هلته کې دې په هغه جنې پسې تمانچه روباسي وي زما پیسې دې څه کړې خو دا ځل هغه جنې په دغه ځای کې یوازې نه وه هغلته کې یو هلک په ده پسې راپاسي چې د مغه سړي د ده نه تمانچه رااخلي او دې په ځمکه باندې راوغورځي او د دې نه پس ده خواته ډزې وکړي په دې خبره باندې وي که دوباره په دې ځای کې مې لیدې نو ژوندی به رانه نه ځي ټوم په یره کې ځان د دغه ځای نه روباسي او سخت په پریشانۍ کې شي چې خیر زه به د لور د فیسونو دپاره نورې پیسې د کومه خرولم په دغه سوچ باندې چې کله بانک ته لاړ شي او د مسجد اکاونټ وګوري نو پته ورته ولګي چې پیټ هم 40 لکه روپۍ روباسلي دي ټوم فیصله وکړي بیا دې نه مخکې چې پیټ نورې پیسې روباسي ماله به باقي دا ټولې پیسې روباسل وي د خپلې هوټۍ نه د فایدې په اخیستو سره دغه په اکاونټ کې چې څومره هم پیسې پاتې وي دې ټول په ټوله روباسي او په یو داسې بیگ کې ورولي کوم چې بالکل داسې ښکارېده چې لکه دننه پکې ګیټار پروت دی د دې نه خبره چې د دې دومره غټو پیسو د روباسلو خبر زما منیجر وټ ته رسېدلی دی وټ بانک ته راشي او دننه تپوس کړي دلته کې سره باندې چې ډېر یې د لاسه ټوم هغه ته هر څه رښتیا ووایي وي دا هر څه زه صرف او صرف د خپلې لور د فیسونو د ادا کولو دپاره کوم دا پیسې د بانک نه ما نه دي پټې کړې بلکې دا ټولې پیسې د یوې مړې ښځې دي د کوم چې اوس په دې دنیا کې څوک هم نشته وټ په دې سره هغه ته په سختۍ سره ووایي وي تاله لور په دومره ګران سول کې د داخلولو څه ضرورت په دې ښار کې خو نور هم بلاس کورونه دي خو ټوم د خبرې د منلو په ځای باندې هغه له لالچ ورکول شروع کړي وي نیمې پیسې ته واخله او نیمې ماله راکړه خو وټ په دې خبره باندې د رضا کېدو وایه نه وي او ده ته ووایي هم په دې وخت کې دا ټولې پیسې دلته کې پرېږده او سیده کور ته ځه ګینې جیل ته به دې ولېږم او بیا به ټول عمر په هغې کې پروت دی ټوم په مایوسۍ کې هغه ډک د پیسو بیگ په دغه ځای کې پرېږدي او د بانک بار ته روزي د بانک بار دې په ګاډي کې ناست دي او په دغه پریشانۍ کې دې پیټ ته رنګ ملو کې ورته ووایي وي تا چې کومې 40 لکه روپۍ روباسلي دي په هغې کې نیمې پیسې ماړه راکړه چې پیټ هغه له د خپل کور پته ورکړي وي دغلته کې راشه په دې خبرو کې د پیټ چې څنګه بار پام شي نو ګوري چې وډ هغه پیسې دغه بوډۍ ښځې په اکاونټ کې جمع کولو په ځای باندې هغه ټول په ټوله بیګ یې راغستلي دي او په خپل ګاډي کې کېښوده خو ده د هغه څه هم نشو کولی او په بېوسۍ کې ورته کتل ولې چې که ده څه ویل نو هغه پیسې ده په خپل نوم باندې روباسلې وي او بیا به پکې دی ګېرېده ته نه بس ټوم چې څنګه د پیټ په ویلې شوې پته باندې ورسي نو هلته کې ورته پته ولګي چې پیټ هو سیک نومې بدماش اغوا کړی دی او په دې سره ټوم هم هغوی راګیر کړي او ویې تړي سیک د هغه نه تپوس وکړي وي دغه مړې شوې ښځې په اکاونټ کې چې څومره هم پیسې وي هغه تاسو څه کړئ چې ټوم ورته ووایي وي هغه پیسې خو زما نه منیجر واغستې او خپل کور ته یې یوړې که ته دا غواړې چې هغه پیسې تا ته ملو شي نو زه تا ته د هغه کور هم ښودلی شم سیک د خپلو بدماشانو سره د بوټ کور ته ورسي چې بوټ ورته د ور په کلاه وهلو سره هغه بدماشان په دماغه سره حمله وکړي او الاله یې کړي او بیا هغه ټول په ټولې پیسې دغه ځای نه واخلي دې هر څه پرېدو سره ټوم رنګ زیړ شي او هغه ته احساس وشي چې اوس دا معامله د حد نه سوا خطرناکه شوه پیټ هغه له مشوره ورکړي موږ له پولیس له اطلاع ورکول پکار دي خو ټوم یېرېدلی وي او ورته ووایي وي که چېرې اوس موږ پولیس ته هر څه ویل نو په دې سره پکې موږ هم ګرفتاري کړو چې په دې سره دواړه هغه لاش راواخلي او همدغه په کور کې په یو ډبي کې بند کړي کور ته په رسېدو سره ټوم ښه چې څنګه خپل خاوند ته پام وکړي د هغه په مخ باندې ورته عجیبه غونته کې یره ښکاره شي ترې تپوس وکړي وي تا نن باقي پیسې ولې جمع نه کړې چې ټوم ورته په سبا باندې دې په باره کې د خبرې کولو دپاره ووایي خو په دې سره دا ښځه په غوسه کې راشي ورته ووایي وي تا ته پته شته چې زه نن د سکول والا د نورو د بړو د مور او پلار په مخ کې څومره بېعزته کړم ستا جوړې دا خوښه ده چې زه هم نوکري شروع کړم ما ستا لپاره څه نه دي کړي په دې سره ټوم نه هم غوسه ورشي ورته ووایي وي ما هم ستاسو لپاره ځان خورېرې کړه خو اوس حالات داسې جوړ شوي دي چې زما د قابونه بار دي په سبا باندې ټوم او پیټ د معمول مطابق په داسې طریقې سره دفتر ته لاړ شي چې څه نه داسې ولګي چې سره څه شوي نه دي خو ناڅاپه په دې وخت کې د مسجد روکه شوي لور ووډکا بانک ته راشي او ورته ووایي وي زه د خپلې مړې مور د پیسو د روباسلو دپاره دغلته کې راغلی یم پیټ ترې نه ثبوت غواړي چې په دې سره ووډکا ورته خپل شناختي کارډ وښایي په کوم باندې چې هم د هغې د مور نوم پیټ ورته بانه جوړه کړي په دې نوم باندې هو بل خان نور هم اکاونټونه موږ سره موجود دي دې نه پس هغه په یره کې د ټوم خواله لاړ شي چې ټوم بار ته روزي خوله چغستلي خو بیا هم خپل ځان پر سکونه ظاهر کړي او ورته ووایي وي طالبه
مونږ لا نور ثبوتونه راوړل پکاري. په دې سره وډکا ورته وایي وی زما د پیدایش سرټیفیکیټ زما ترور سره موجود دی. په دې وخت کې دغه بدمعاش باډي ګارد خیم هم دغلته کې راشي او هغوی ته د دې د پیدایش والا سرټیفیکیټ وروښایي. په دې سره د وډکا شک پیدا شي چې کیدای شي خیم زما د ترور خواله تللی و د هغې نه دا راوړلی دی. په بینک کې د خیم نه تپوس وکړي چې خیم ورته وایي وی ستا ترور په خپله باندې ما له ستا پته راکړه. د دې په جواب کې وډکا ورته وایي وی ته د پیسو غم مه کوه تاله به زه پیسې درکړمه خو ته ما پرېږده او په منډه شي ترې نه. خو خیم یې د پرېښودو والا نه وي. په دې وخت کې پیټ په خپل موټرسایکل باندې دغلته کې راشي او خیم په داسې وخت د دغه ځای نه اخوا کړي او وډکا ځان سرې کړي او د دغه ځای نه باګ اختیار کړي. بل خوا ټوم چې څنګه خپل کور ته لاړ شي په چغو چغو کې ښځې ته وایي وی ټول سامان راواخله مونږ له به دا ښار پرېښودل پکاري. په دې سره د ښځې مازغه کار پرېږدي چې دا خاوند مې لیونی شوی دی او که څنګه خو څنګه د هغه پریشانۍ ته پام وکړي نو په دې سره خاموشه شي. پیټ وډکا ځان سره یو هوټل ته بوځي. هغلته کې هغه ورته د خپلې مور په باره کې ټول حقیقت ووایي وی زما مور یو ډېر طاقتور بزنس مین نه را پیسې راپټې کړې وي او په بینک کې جمع کړې وي. اوس خیم د هغه د ټول نه خاص کس دی او په ما پسې شوي دی. د دې پورېدو سره ټول مزغو ته د یوې نوې منصوبې خیال راشي. وایي نه چې موږ دا ټول په ټوله بدماشان په خپل منځ کې په جګړه کوو. پیټ په خیم په سرنګ میلو کې ورته وایي وی که چېرې ته خپلې پیسې واپس اخیستل غواړې نو زه چې تا ته کومه پته یادوم په هغې باندې ځان ورسوه. بل خوا ټوم د سیک ځای ته ځان ورسوي او هغه ته وایي وی د کومې ښځې پیسې چې په دې وخت کې تا سرې دي د هغې چې کوم مالک و هغه اوس دې ښار ته په هغې پسې راغلی دی او هغه د ستا نه د حد نه سیبا خطرناک دی. که چېرې ته اوس ژوندي اوسېدل غواړې نو ښه دا ده چې ته اوس هغوی ته را پیسې واپس کړې. په دې سره سک په دومره غوسه کې راشي چې ټوم الټه ګیر کړي او په هغه باندې را باندې کړي. په دې وخت کې خیم پیټ او وډکا دغلته کې ځان ورسوي چې دوی په راتلو سره ماحول نور هم ګډوډ شي. پیټ خیم ته وایي که اوس نرې نو لاړ شو د ده نه ځان له پیسې واخله. خو سک د موقع په ملاوېدو سره په پیټ باندې ډز وکړي. د سره وایي چې پیټ هم په هغه ځای کې راوغورځي او ځنکدنې شروع شي. د دې په لیدو سره د خیم ورته مازه خراب شي او د سیک کسانو سره په جګړه شي. دې دپاره چې دوی زر تر زره ووژنمو په دې پسې ورله مالک ته ځان ور ورسوم. دغه د کسانو په خوا کولو سره خیم په سیک باندې حمله وکړي او هغه سخت زخمي کړي او دې نه پس د هغه جامو ته اور ورته کړي. بل خوا ټوم په یو ګوټ کې پټ شوی وي او دا هر څه ګوري او چې کله دا ورته پته ولګي چې پیټ مړ شوی دی او خیم اوس یوازې پاتې شو نو په هغه کې پټ لالچ واپس را پیدا شي او سوچ وکړي که چېرې زه اوس خیم هم ختم کړمه نو دا ټول په ټوله پیسې به اوس ما ته پاتې شي. هغه ناڅاپه را مخکې شي خو د هغه له څه کولو نه مخکې خیم پې داسې ورغوټه شي چې د مغه سره یې راقاب وکړي. اوس چې کله خیم د هغه د مړ کولو والی ناڅاپه وډکا د هغه د مرستې لپاره راشي او د هغه په مرۍ کې د زه خروستنه ورخښه کړي او ورته ووایي وي که چېرې ستا پیسې په کار وي نو واخله او د دې ځای نه لاړ شه. بس که زما د سترګو د وړاندې بل څوک مه وژنه ګینې دا ستن به درلو وخم او په یو منټ کې به دننه دننه مړ شي. په دې سره خیم منې شي هغه پیسې راواخلي او په خاموشۍ سره یې دغه ځای نه روان شي. خو څنګه بار ته وروځي یو ګاډی دغلته کې راشي په کوم کې چې د هغه د مړ شوي مالک کسان موجود وو. دغه مالک کوم چې د په ځنګل کې وژلی و هغوی په خیم باندې دومره ډزې وکړي چې سورې بورې یې کړي او بیا د مغه سره دغه ځای نه لاړ شي. دی ناخبره چې دا کوم بیګ هغه سره یې په لاس کې په هغې کې هغه ټول په ټوله پیسې موجوده وي. ټوم چې څنګه بار ته روځي هغه بیګ روچت کړي او د هغې نه وډکا له هم څه پیسې ورکړي. خو وډکا دغې پیسو د اخیستو نه انکار وکړي په دې خبره باندې زما پیسې نه دي په کار زما خو د مخکې نه د خپل موره نفرت او دا خو د غلا پیسې دا خو زه سره هم نشم اخیستلی. ټوم هغې ته پیسې په ځمکه باندې کېږدي او باقي پیسې ځان سره کړي او کور ته لاړ شي. هغه څه وخت پس هغه ټولې پیسې د خپلې ښځې په یو خفیه اکاونټ کې ور واچوي او بیا په خپله باندې د پولیس خوا لاړ شي او هغوی ته ځان حواله کړي په دې بیان باندې چې زه بدماشان په بینک کې را داخل شو او بینک یې لوټ کړ. ما چې څه هم کړي دي دا ما په خپلې مرضۍ باندې نه دي کړي دا زه هغوی د تمانچې په زور باندې استعمال کړی یم او د هغې ټولې غلا ذمواري هغه په پیټ او په وډ باندې ور واچوي. اوس دې په جیل کې سزا تېرول شروع کړي په دې سوچ باندې چې ما هسې هم خپل ځان صفا کړی دی او زر تر زره به زه د دې جیل وځمه. بارهو زما خلاف یو ګواه هم موجود نه دی. د دې ناخبره چې زما د دې سوچه زما قسمت مکمل الټه دی. د سک یو کس هم په دې جیل کې موجود و کوم ته چې د خپل مشر د مرګ او د منصوبې په باره کې پته لګېدلې وه. هغه ته د ځان به ورسوي او هم په دغه جیل کې مړ کړي چې په دې سره د نه هم هغه پیسې پاتې شي. دا راته ووایې چې ټوم سره ښه شو او که بد دې جواب تاسو ماله په کمنټ کې راکړئ. تاسو ته دا نانه کهاني څنګه ولګېده دا راته هم په کمنټ کې ووایئ. ملاویږو په نوې ویډیو سره ماله راکړئ اجازت. بای بای.